न्यू शहर कला का बदरेवश के रिहायशी डॉक्टर उस्मान शाह मजमून की बेटी हिरा जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, अब वो लड़का बन गया है। अब इसका नाम हसन खान है। ज़ेम राशिद खान नोखार नन पर नोखार की दासी यो वाक़ई शवी दा ची द कुदरत दासी यो करिश्मा शवी दा ची द जिने ना अलग जोड़ शवी दे दा ची कम तासो तखकारी दी तस्वीर की दा जिने चीनू में हिरा खान उसे हसन की उसने और दा पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की द बी स्टूडेंट हुआ नो राधे ची देना खबर वो और द दे रिश्तेदारों दा खबर वो چې دا آیا دا څنګه چلو او څنګه نو د قدرت دا کرشمه په ټوله دنیا کې ګورو واقعي چې الله هر څه کولواله دی نو راځي ناظرینو چې تاسو ته مخایو او دا واقعیا په دې نوخار غبل ریور کې راغلی ده او تاسو ته ان شاء الله خایو او وی ما حسن شاه تا کوم کالج کې سبق وی ما خو گرلز ډیګري کالج کې سبق ویل خو اوس به مایګریشن کوم خیرین شکر پوسټ ګریجویټ ده خیر السلام علیکم بڑی صرف د الله پاک جل شانه ذات لره حقیقت دا دی چې تمام تر اختیار د الله پاک جل شانه دی څنګه چې زمانن دا ټول د علاقې دارونه معززین عبدالحق زما ماما مرحوم عثمان شاه ډاکټر دی الله پاک وبخي دا راغه کشرې لور و نن چې دا د دې په دی وجود کې الله پاک جل شانه یو تغیر پیدا کو یو چینج پیدا کو ډاکټرانو سره دی رابطه وکا ای ورته وی چې بس الله نه خیر غواړي الله پاک جل شانه چې دې نو دا په هر څه باندې قادر دی او د درا زندگی چې دا نو دا دی کې یو چینج راغلی دی نو دا بس نن تاسو مخ کې ناشتي دی غریبانو ډیر کړهو کو بیا باکې دا هاي کورټ دی ته یو دی پکې ریټ کړو بیا غي فیصله ورکا دا نادرا ولوم شکریا دا کو دا کورټ شکریا دا کو هاي کورټ خاص کر او دا تاسو ټول ډیر زیاتې دعاګانې دي او دا الله پاک جل شانه د فضل انتها په مونږ باندې او په دې وړو کې باندې چې نن تاسو په مخ کې دا د حسن شاه په شکل کې ناشتي او دې باقاعده بي اس پورې د سبق ویل دي او دې مقصد دا چې مونږ مریانو مخ کې مو په اخباراتو کې کتو چې راځي د انسانانو په ژوندۍ کې چینج راغو نو زه درته ذاتی چې دا روغوي په غل خدای لعنت وریږي زه دا خبره کوم چې ما خو خپل ځاني زما عقل باندې منله خو نن چونکې دا زنګ په کور کې په محله کې په گاوند کې او په رشتہداري کې او چونکې دا زمانه ماما کور دې زنګ خپل کور دې په دې کې موږ سره خپل داسې کارو شنو خصوص موږ د الله پاک جل شانه دې زمانه کې ورته زه معجزه ویم او حقیقت دا بیا زه یو ځل ویم چې تمام تر اختیار چې دی نو دا د الله پاک جل شانه دی تاسو د میډیا والا تاسو ډیره مهرباني د دې ټولو علاقې ول شکریا دا کومه چې دای راغلي په خوشاله کې دلته کې موږ سره ناشتي او شامل دي الله پاک مخاطب او باد لره ډیره مهرباني السلام علیکم